د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی اړه یاړې. اړه یاړې د پښتو په تورو کې 10 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 10 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ دړې توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي لور نه کیڼ لوري ته په مایل شکل حرکت کوي. دا راښیي چې ړې داسې لیکل کیږي. د ړې توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د ړې توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، ړې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ړوند لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ړوند په نوم کې یو ځلې د ړې توری راغلی چې د ړې توری په سر کې په سره رنګ لیکل شوی دی. ړې د ړوند د کلمې په سر کې د لیکل شوي ړې توري غږ دی لکه ړوند. تاسې ووایئ ړوند، بیا ووایئ ړوند. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه ړوند. شاباس. اوس مو چې د ړې غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ړې توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د ړې توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ړې له بل توري سره په پای کې تړلې لکه د خړ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ړې په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ړوند لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ړوند په کلمه کې یو ځلې د ړې توری په سر کې په ځان ته شکل راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ړوند رسم شوی دی. پوهیږئ چې ړوند یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ړوند انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ړوند د کلمې لیکل یاد کړئ. د ړوند کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. ړې، واو، نون، دال. توري چې سره یو ځای شي نو ړوند لوستل کیږي. د ړوند په کلمه کې مو ړې توري لیکل ولیدل. اوس به د ړې توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د ړې کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا سړی ړوند دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د ړې توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا سړی ړوند دی. ړوند د لکړې په مرسته ګرځي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست، دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه ړې توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ، دلته 4 ځلې د ړې توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ
او د هرې زیړې ړې پر سر ړې ولیکئ چې د ړې لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د ړې د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ړه توري په سر کې شکل لیکو، د ړه توري په پای کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. د زړګي پلار ړوند دی، له ړانده سره مرسته کول ښه کار دی. په شنه چوکاټ کې وګورئ، دلته جملې په تور رنګ او هر دړې توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه ډې مو ګوته کېښوده چې زیړ رنګ لري. دلته هره ډې په زیړ رنګ لیکل شوې ده. یوه ډې د زړګي د کلمې په منځ کې په ځانته شکل راغلې ده. یوه ډې د ړوند د کلمې په سر کې په ځانته شکل راغلې ده. یوه ډې هم د ړانده د کلمې په سر کې په ځانته شکل راغلې ده. اوله جمله داسې ویل کیږي: د زړګي پلار ړوند دی. او دویمه جمله داسې ویل کیږي: له ړانده سره مرسته کول ښه کار دی. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې د زړګي پلار ړوند دی لیکل شوی پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه له ړانده سره مرسته کول ښه کار دی. د جملې په سر ولیکئ: د زړګي پلار ړوند دی، د ړانده سره مرسته کول ښه کار دی. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا سړی ړوند دی. ړوند د لکړې په مرسته ګرځي. د زړګي پلار ړوند دی. له ړانده سره مرسته کول ښه کار دی. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر دړې توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا سړی ړوند دی. ړوند د لکړې په مرسته ګرځي. د زړګي پلار ړوند دی. د ړانده سره مرسته کول ښه کار دی. تر سره
دوه چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ مه. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ړې توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ړې توري د پاسه ړې توری ولیکئ. کله مو چې هر ړې توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا سړی ړوند دی. ړوند د لکړې په مرسته ګرځي. د زړګي پلار ړوند دی. له ړانده سره مرسته کول ښه کار دی. بیا پام دې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ړې تمرین وکړئ. د ړې توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلې ړې تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا سړی ړوند دی ولیکئ او په توره کرښه ړوند د لکړې په مرسته ګرځي ولیکئ. د ړ توري یوازې شکل لیکو. د ړ توري یوازې شکل لیکو. د ړ توري یوازې شکل لیکو. د ړ توري په پای کې شکل لیکو. د ړ توري په پای کې شکل لیکو. د ړ توري په پای کې شکل لیکو. د ړ توري یوازې شکل لیکو. د ړ توري یوازې شکل لیکو. د ړ توري یوازې شکل لیکو. د ړ توري په پای کې شکل لیکو. د ړ توري په پای کې شکل لیکو. د ړ توري په پای کې شکل لیکو. دا سړی ړوند دی. ړوند د لکړې په مرسته ګرځي. د زړګي پلار ړوند دی. له ړانده سره مرسته کول ښه کار دی. د ړ توري یوازې شکل لیکو. د ړ توري یوازې شکل لیکو. د ړ توري یوازې شکل لیکو. د ړ توري په پای کې شکل لیکو.
دړه توري په پای کې شکل لیکو دړه توري په پای کې شکل لیکو دا ساړې ړوند د زړګي په لار ړوند دی. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې دړې شکلونه لکه ړنګ خړ یوازې داسې لیکل کیږي له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې تمرین جمله روښانه ځایونه کارونه ړوند ړنګ خړ لکړه پلار ګرځي مرسته ښه کار سړی سره او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.